خبر د بهرنیو چارو وزارت دوستم ته د پلاوي له لوري د لیدنې وړاندیز نه دی شوی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د ترکیه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ تللی و. پلاوي د عبدالرشید دوستم د لیدنې وړاندیز کړی دی، خو هغه ورځې وړاندې دوستم ویلي چې دا پلاوي دوستم ته د لیدنې وړاندیز کړی خو هغه رد کړی دی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي چې نه د ده له لوري او نه د عبدالرشید دوستم له لوري د لیدنو غوښتنه شوې ده. بلخي په وینا په دې تړاو د رسنیو کې خپاره شوي خبرونه د افحاد دي او هیڅ حقیقت نه لري. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی شئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.